لکه څنګه چې تاسو دا ماشومه ګورئ دا تقریبا 2 شپې مخکې زمونږ په بلاک کې 9مه کوڅه کې وکیل سرکور خان په ذریعه باندې دا ماشومه پیدا شوه او بیا ماشومه ماته تسلیمه شوه. بیا دا موضوع ما امنیتي کتاب سره شریکه کړله. خوشبختانه چې زمونږ د امنیت فعال عامر صاحب شهزاد صاحب او د هغې کارمند سمیر جان په موضوع باندې واقف و او د هغه نهایي خپل تپ و تلاش وکړلو او نن سهار د دې فامیل د دې ماشومې پلار چې خوشحال جان نومیږي د پلچرخي په تنګي کې اوسیږي د ماشوم د خولې د قراره وایي چې زه دغسې چا د کوره راوباسلم او هر څنګه چې نور په فضل د خدای دا معامله خیر ته ووتله او نن د دې ماشومې فامیل پلار پیدا شولو چې دا ماشومه زه په حضورداشت سمیر جان کارمند امنیت او د خپل کلي مشرانو په حضورداشت باندې دا ماشومه خپل فامیل ته تسلیموم په دې امید چې میندو او پلرونه د ماشوم په ساتنه کې دقیق کوشش وکړي او خدای دې بیا داسې غمګینه حادثه نه راولي. دا ماشومه ډېره فقیره او ډېره خجلې وه، شونسیاسرې وه. زما خپل افغانیت هم د اجازه نه راکوله، نو بنا ماشومه ما ځان سره په خپل کور کې خپل ځانو سره ساتلې وه او صحیح سالم او صحتمند دی. ګرچې زوی پلار ته دې که ما سره پاتې کېږي نو اوس خپله په دې امید ده چې وایي اوس ما سره وعده کوي چې حاجي کاکا اوس پلار سره ځم خو اختر کې بیا تاسو کره راځم. نو زه دغه د ماشومه اوس پلار ته تسلیموم.